بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پودکاسټ کې تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، نن مو د یو داسې شخصیت سره ناستې شوې دی د چا د علم وړانګې او څانګې دومره ګوري او دومره خورې دي چې هغه د خیبر پښتونخوا په دغه ټولو علاقه باندې قایم او دایمي دي او دغه ګورو ونو سوري چې کوم دی دا په دې ټوله پښتونخوا باندې قایم او دایم دی. ډېر محترم حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی، اظهر من الشمس دی. هغوی سره به د هغوی په ژوند او فن باندې خبرې کوو. حضرت د ټولو نه لاول خو زه تاسو ته په همراز پودکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم وبرکاتو. السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو اسماني ته ستاسو د دې ټیم پر راتلو باندې ته دل سره شکر گزار یم. ستاسو د پاره دعا کوم. تاسو چې کوم د نوجوانانو د یو اسلامي ذهن حاملینو د سوشل میډیا په حواله سره کوم کار ته لاس چولې دي، دا صرف قابل تحسین نه بلکې قابل تقلید دی. او تاسو د کار ته خراج تحسین پیش کوم. امید دی چې تاسو دا تګدو او دا مهنت دا په سوسایټي او معاشره کې د اسلامي میډیا په حواله باندې یو داسې پیغام ورکړي چې دنیا کې د میډیا کوم تصور دی هغه په تبدیلی باندې مجبور کړي. ان شاء الله. خوشاله شم حضرت تاسو سره ناسمو کپلاس باندې راغلم. حضرت د روایت مطابق په دماړو به پښتنه داوي چې دا د علم او فهم په خوشبو باندې معطر ګل دا په کومه خاور او په کوم سن کې راځرغون شو. زه بنیادی طور سره د مانسیری ډسټرکټ د وګي سره یو دیهاتی ماحول کلی دی، هغې ته بیلیا ویل کېږي، په علاقه کې په بیلو نوم باندې یادېږي. هغې د پیدا شوی محل ته زما والد صاحب د الله وبخښي خو عالم نه و، خو زما خاندان چې هغه علمي خاندان و. صحیح. الحمدلله د هغه علمي خاندان د ذوق د وجې نه د والد صاحب مې او د والدې مرحومې مې یو دیرینه خواهش شو چې زمونږ د دې بچي وابستګي د علمي دین سره جوړه شي. صحیح. د هغې په هغه درد او په هغه حساسې جذبې سره زه بنیادي طور سره د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه خپو کې الله قبول کړم او د 1971 نه واخلي تر 1994 پورې دا څومره دورانیه زما تیره شوې ده، نو دا د دارالعلوم حقاني په چار دیواله کې زما لوی تعارف او لوی شناخت دارالعلوم حقاني او مولانا عبدالحق دی. ماشاءالله. از د مولانا عبدالحق صاحب په دې تلمس هغې وابستګۍ او د دارالعلوم حقانیې هغه نسبت ځان دپاره یو لوی تعارف ګڼم. صحیح. پیدایش زما 1954 کې زما پیدایش شوی دی. جی. موجوده وخت کې تقریبا زما عمر 72 دوه کاله دی. صحیح. صحیح. حضرت تاسو باقاعده د علمی سفر آغاز دام په کوم سن کې وکړو او کوم مدارسو کې پاتې شوي، فراغت هم د کوم ځای نه وشو او هغې سره سره عصري تعلیم ستاسو څومره دی؟ زما ابتدا چې شوې وه دا د علاقې نه د حفظ نه شوې وه. جی. په 1968 کې ما سکول به هم وی شپږم کې جی. او قرآن مې هم یادو. چې قرآن مجید ما کله یاد کو نو بیا زما دا فیصله زما د مشرانو دا وشله چې زه یو دینی مدرسې ته لاړ شم او داخله واخلم. جی. ریګولر په سکول کې چونکې زمونږ یو دیهاتي ماحول نو زه شپږم چې مې پاس کو هم تشلم نو بیا مې د سکول سره داسې ریګولرلی رابطه منقطع وګرځېده. بیا زه لاړم پنډای ته او په پنډای کې جامعه فرقانیه ورته وایي د مو عبدالحکیم مرحوم په هغه وخت کې یو معیاري مدرسه وه، په هغې کې ما ثانیه او ثالثه ما هلته وویل. صحیح. اوله ما کلي کې ویلې وه د قرآن د یاداشت سره سره. او بیا د رابعې دپاره زه د دارالعلوم حقاني په دروازې باندې مې دستک ورکړ. هغه ځای کې خدای داسې نسبت نصیب کو
چې څلېرویشت کاله الحمدلله د دارالعلوم حقانیه سره وابستګي وه. ماشاءالله. او دا یو ناشنا واقعه وه چې کله زه شرجامي ویلو له تشلمو کال کې مې شرجامي ویله، نو ما ته چا طلباو کې دا ووي چې د پنجاب کې یو مدرسه د منډي په لوروا کې جی کې شرجامي ډېره ښکلې لولۍ. خجی نو د تعلیم دا شوق چې زه منډي په لوروا ته 1971 کې روان شلم. خجی زما والده دې الله وبخښي هغې راته ویل د منډي په لوروا دی کوم دی؟ مې دا پنجاب کې ده. خجی وې سیالکوټ سره خو نږدې نه مې دا ویل یار زما اجازت خو نشته خجی ځکه چې 1971 جنګ و جی او په 1965 کې زما د ماما په جنګ کې نو مور مې ډېره خفه وه. خجی نو هغې وی چې بیا دا غم نشم برداشت کولی ته مزه. صحیح صحیح ما مور ته دروغ وویل. جی دلته نږدې منصیرې سره یو مدرسه مې ورته یاده کړه، مې دې ته ځم. خجی په زړه کې مې غلا وه چې زه منډي په لوروا ته. صحیح نو هغه چې خدای قدرت و کلي نه بس کې کېناستم چې رالم لاره کې اکسیډنټ وشو، خجی نو ما ته یو سبق میلاو شو صحیح چې دا مې مور ته دروغ ویلي دي او د اکسیډنټ مې ځکه وکړو. صحیح نو د منډي په لوروا هغه اراده به داسې متاثر شلله، جی خو بیا هم داسې حتمي فیصله مې نه کوله. جی نو زما څېرې نه ابټاباد ته راغلم، ابټاباد نه دی حسن ابدال ته رالم جی او د ماښام لمونځ و هغه مې په جومات کې وکړ، خدای ته مې وژړل جی او دا آیات مې وی ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر. او د دې آیات په رڼا کې مې اراده وکړه که د پېښور ګاډی راغی خو کوړي ته ځم، خجی که د پینډای راغی نو منډي په لوروا ته ځم، خجی کمره مو کو ژوندی کېږم. صحیح بس هغه دعا خدای داسې قبول کړه چې څنګه مې جومات نه راوتم کېړۍ مې واچولې، جی نو مخامخ یو بس ولاړم، مې چېرته دی مردان ته مې په کوړي ځي ویاو، جی بس هغه کوړي ته رالم. ماشاءالله نو په 1971 کې مې چې دارالعلوم حقانیه کې حاضري وکړه. جی نو زما شپږ کاله تعلیم والته جی او د شپږو کالو وروسته چې زه کله فارغ شلم 1977 کې جی نو حضرت محمد عبدالحق صاحب رحمت الله علیه او حضرت محمد سملق صاحب رحمت الله علیه زما د تقرري فیصله وکړه جی او ما دا لپاره دا ډېر لوی سعادت وګڼو. جی زه په دارالعلوم حقانیه کې مدرس شلم، ماشاءالله دارالافتا سره مې تعلق شو. 18 کاله بیا زما تعلق د دارالافتا او دارنګې د درس نظامی کې د تدریس سره دارالعلوم حقانیه سره پاتې شوی. ماشاءالله ماشاءالله. حضرت مونږ اوریدلی دي چې تاسو د تصنیف د میدان شاسوار هم یې. تصنیف په میدان کې تاسو تر کومه حده پورې کار کړی او څه څه مو کړي؟ زمونږ د پښتنو د دې سیمې لویه بدقسمتي دا ده چې زمونږ قلم ته ډېره کمه توجه ورکول بالکل. کېږي. او زما خوش قسمتي دا وه چې زه د دارالعلوم حقانیه سره په دې وابستګۍ باندې حضرت محمد سملق صاحب رحمت الله علیه ما ته دا قلم په لاس کې راکړ خجی او زما ړومبی مضمون اسلام میں عورت کا مقام جی دا ما لیکلی و، دا د جمعیت یو رساله وه جی ترجمان اسلام جی لاهور نه شایش. محمد سملق صاحب هغې کې زما ډېره حوصله افزایي وکړه ماشاءالله او بیا د هغې نه وروستو زه د تصنیفي او تالیفي میدان کې دې میدان کې ماته مواقع راکړلې. جی الحمدلله د هغې سره تصنیف و تالیف سره یو نسبت جوړ شو. جی نو د هغه محنت د محمد سملق صاحب رحمت الله علیه د محنت د وجه نه جی بیا په دې میدان کې سمات ګوټو صحیح کار روان دی ورسره. ماشاءالله ماشاءالله. حضرت مونږ خو چونکې د جامعې ویزټ وکړو، د دې جامعې چې کومه ګلشن عمر کې ده د جامعه عثمانیه صدر کې پېښور کې چې کوم ده هغه هم مونږ کتلې ده. د دومره قوي ادارې او بیا د داسې قوي نظام د دې سوچ مو څنګه وکړو او دې ته د عملي جامه څنګه ورپهناو کړو؟ لکه ما ته وی دا سوچ چې زما شروع شوی دی جی دا د دارالعلوم حقانیه نه شروع شوی دی جی او دا سوچ ما ته راکړی حضرت محمد عبدالحق صاحب رحمت الله علیه او حضرت مولانا سمیع صاحب رحمت الله علیه جی دا سوچ ما ته راکړی. صحیح هغې په ژوند کې د هغې دومره ما سره شفقت او محبت و چې مختلفو ادارو ته جی زه د نمایندګۍ په طور به لیږلم. صحیح چونکې د دغې حوالې سره ما تاسو ته لکوي چې ما خو شپږم سره دا سلسله منقطع شلله او د هغې نه وروسته بیا د دې سکول سره تعلق ما میټرک او اف اے او بي اے او ایم اے ام فل وغیره دا بیا پرایویټ وکړل. خجی
نو لغوندې د دې عصري تعلیم سره لږه وابستګي وه. جی نو دې وجې چې کله به داسې د مدرسې باره کې ضرورت شو میلمه به راغی څه وفد ډیلیګیشن به راغی جی نو هغه د ښکولو سمبالول یا دارنګې څه د ادارې په ترجمانۍ کې یا د هغې په نیابت کې چېرته لیږل دا به هغې زه ولېږلم. ښه جی هغې سره زما به یو سوچ دا جوړ شو چې یاره یو داسې تعلیمي اداره په کار ده چې هغې په حوالې باندې بچو سره داسې یو محنت وشي چې د عصري تقاضو ادراک دې بچو ته وي. صحیح دې سره سره ما چې د دومره میدانونو کې د دارالعلوم حقاني په برکت د معصوم الحق رحمت الله علیه په شفقت او د محمد الحق صاحب په شفقت سره چې زه کوم میدانونو ته لاړم نو هلته چې ما کوم ټکره وخوړله او کوم کمزورتیا مې محسوسه کړله نو زما دا سوچ نور قوي شو چې ما کوم ځای کې ټکره وخوړله نو په کار چې زما د آینده نسل او دا بچی دي ټکره ونه کړي. صحیح دا یو درد او یو جذبه زما په زړه کې دا یو ده دي. جی دې دپاره ما د علوم حقاني کوم ډېر محنت کړی و. جی د مشرانو په مشورې سره ما یو اردو شعبه شروع کړې وه جی خو هغې کې بیا زه داسې حوصله افزا نتایجو ته ونه رسېدم. صحیح دا د یو ډېر لوی داستان دی جی چې خدای پاک د جامع عثمانیې په دې حوالې دا مقرر کړې وه. جی نو په 92 کې پېښور کې د یو کانال نه د جامع عثمانیې دا بنیاد شروع شو ماشاء او الحمدلله نن ته تاسو ګورئ تقریبا دې ځای کې 84 کانال باندې 64 کانال لري او 20 کانال افا ده. جی جامع عثمانیې ځمکه ده او پېښور کې تقریبا 7 کانالو کې صدر کې د جامع عثمانیه د یو کانال نه خدای په مخه کړله. ماشاء نو دې کې دا استحکام چې تاسو ترې تعبیر کوئ زما خو دې سره اتفاق نشته چې داسې یو مستحکم کار دی کمزوري خلک یو خو دې کې لویه مسله ما د رفقای کارو د رفاقت او د ملګرتیا برکت جی اصل کې دې ته توفیق خداوندي وي چې خدای پاک انشاءالله ښه ملګري ورکړي. جی الحمدلله ماله په دې میدان کې خدای پاک ښه ملګري راکړي دي ماشاء چې هغه ملګري زما نه زیات د جامعې سره مخلص دي زما نه زیات تکلیف برداشت کوي او زما نه زیات په جامعې باندې کوږېږي. جی نو د هغه رفقای کارو د دې رفاقت د وجې نه دا نظام چې ته ګورې دا د هغې برکت دی. صحیح